ترکستان سے په ادبي دنیا کې ماشاءالله ستاسو نامه ډیره روښانه جی خو که وکتای شي نو ادبي بنډارونو کې یا په مشاعرو کې تاسو ناسته نه کوئ د دې څه وجه کیدای شي؟ اوف د چا یادونو په ما څه وکړ اوف د چا یادونو په ما څه وکړ دې پردو سوچونو په ما څه وکړ واه څومره لیونی وم په ځان پوه نه شوم څومره لیونی وم په ځان پوه نه شوم خپلو حرکتونو په ما څه وکړل قلمونه خو بې شمېره هغه ویلي دي لکه نازیه اقبال ویلی دي صحیح ده اشمت سهار ویلی دي شوکت محمود ویلی دي سرفراز ویلی دي غزاله جاوید ویلی دي عروج مومند ویلی دي اشرف گلزار ویلی دي داسې نور ډېر بې شمېره زمونږ کوم هغه دي سندرغاړي دي د ټولو زما کلامونه سلامونه احترامات زه یم سمر افریدی دا وخت انګازي ټي وي مرکه ده ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره د باړې د سیمې ډېر ښه شاعر ترکستان صاحب ناستی کوي د سره به د په ژوند فن خبرې اترې کوو او دنه به ستاسو لپاره خواږه خواږه شعرونه هم ریکارډینګ کوو نو د ټولو نه مخکې په شریکه ملګرو راځئ چې ترکستان صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالي او ستړي مشي ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام یا جهان مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو زه تاسې ډېر مشکور یم چې تاسې راغللو په د لنډ تنګ وخت کې او مال هم دا موقع راکړله زه هم د خپلو اوریدونکو کتونکو سره نیغ په نیغه د ما ملاقات وکړلو تاسې یا جهان مننه ترکستان صاحب خپله پېژنګلو راسره لنډه شان وکړه زه خو یم د باړې خیبر جنسې سره مې تعلق دی جي او د ملک وارث خان افریدي کشر ورور یم او په باړه کې سبق مې هم باړه کې ویلی دی او بس ټول ژوند هم په باړه کې تېر شوی دی باړه مې وطن دی او باړه مې کلی دی ژوند هم اوس څنګه روان دی نو ژوند خو که وګورې ژوند خو بس تنګ لنډ دی خو وخت یې بس تېرېږي د ژوند هغه شپې دي خوشحالۍ شپې هم پکې ارڅي غم هم پکې ارڅي او ښه وخت دی بس شکر الحمدلله ښه وخت تېرېږي ټیک ترکستان صاحب شاعري ته څنګه راغلی شاعري خو بس داسې کار دی چې د الله پاک خپل یو نظام چلولو دپاره هر انسان له خپل یو جراثیم یا خپل یو پویه ورکړې وي کیدای شي موږ له به بس دغه پیرزویې نه کړې وي خو اصلي وجه دا ده چې ما به د پښتو موسیقي ډېره زیاته واورېدله او د پښتو موسیقي سره ما د اورېدو ته حد پورې ډېر زیات شوق و په هغه وخت کې به د خیال محمد د شاولي د رفیق شینواري دغه مشهورې موسیقي مشهورې غزلې وې بس زه د هغې نه متاثره وم هغه به مې واورېده او په هغه وجه باندې زه هغې شاعرۍ کولو له مجبوره کړله ترکستان صاحب په شروع کې مو اصلاح د کوم استاد نه واغسته نو شروع کې خو موږ دا ملګري وو د جلال بیار شولو سنګو سره تعلق ساتي موږ د ډېر د بچپن ملګری دی شاعرستان د موږ سنګو کې یوه حجره وه د موږ به پاکې دا ټول ملګري د باړې د مسلنګار د جادران منتظر د اختر محمد د نظیر د ابوالحسن ملا دا د موږ ملګري وو دا څوک تکړه او څوک کمزوري خو یو ملګرتیا یوه ټولنه وه د موږ یو ژوند و دغو سره موږ ناسته وه نو بس په هغه وجه باندې ما خو هغه وخت کې اصلاح کړې وه د ابوالحسن ملا نه هغه بیرته اصلاح کوله بیا د وخت د تېرېدو سره بیا د خیبر الله دې وبخښي اتحاد افریدي صاحب بیا مې زیاته زده کړه بیا د هغه نه کړې وخت سره مې ډېره ناسته کړې ده ترکستان صاحب په ادبي دنیا کې ماشاءالله ستاسو نامه ډېره روښانه جی خو که وکتای شي نو ادبي بنډارونو کې یا په مشاعرو کې تاسو ناسته نه کوئ د دې څه وجه کیدای شي نو په خپل وخت کې خو ناستې ډېر خیر کړی دي خو اصل کې د مشاعرو لیار لږه اوږده ده او د اوس نن سبا د میډیا دور دی دا د میډیا لیار لږه لنډه ده که خیال وکړې نو ما د لنډه لیار اختیار کړله ځکه چې په اوږده لیار درومې نو لږ وخت تېرېږي او چې په لنډه لیار لاړ شي نو خپل منزل له خپل ځای له به لږ زر ورسېږي نو ما د میډیا په ذریعه باندې د سینګرانو په ذریعه باندې ما هغه خپل چې کوم منزل خپل هغه و زه هغې لا ډېر زر نږدې شولم نو یو خو د پښتانه ډېر مینهناک خلک دي ډېر د ادب سره تعلق ساتي ډېر د ادب باندې مین خلک دي هغو ما له دومره مینه راکړله چې زه دومره د ځان نه متاثره کړلم د
خپلې شاعرۍ نه متاثره کړم او ما له یو عزت راکړو شکر الحمدلله نن دا تاسې په خپله د دغه شي خبره وکړله چې تاسې یوه نامه نو هغه د دغو پښتانو د مینې برکت دی بس نور څه خبره نشته زه خپل ځان کې څه تکړهوالی نه وینم ترکستان صاحب په کومو صنفونو مو ډېر لیک کړی شاعري زه خو زیات غزل و رباعي لیکم لکه نور سندرې به مې هم لیکلي په وخت د ضرورت دغو سینګرانو به وغوښتلی غزل به مې هم خو زیات زه غزل و رباعي لیکم لکه زه د غزل شاعر یم جی ترکستان صاحب څه به درنه اورو نو واورو وبې ورو غزل به ته ووایم ارشاد اورو بالکل اورو دا یو غزل دی ارشاد نن مې د وحشت خوبونه ولیدل نن مې د وحشت خوبونه ولیدل دا مې عجیبه ظلمونه ولیدل واه ډېر ښه دی ډېر ښکلی او نوم د محبت راته چې وانخلی نوم د محبت راته چې وانخلی ما د محبت دردونه ولیدل واه ډېر ښکلی ډېر مزېدار او عشق یو سمندر دی ځان پې یو نسی عشق یو سمندر دی ځان پې یو نسی ما یې د مستۍ موجونه ولیدل واه جی ډېر خو دا شعر بیا راته وایه عشق یو سمندر دی ځان پې یو نسی ما یې د مستۍ موجونه ولیدل ډېر ښکلی او کاش چې د مینو زړونه سپین نه وای کاش چې د مینو زړونه سپین نه وای ما د معشوقو لوظونه ولیدل واه ډېر ښکلی ډېر مزېدار او ناز به د خپل هیر شي چې دا څه کوم ناز به د خپل هیر شي چې دا څه کوم تا که د بل چا نازونه ولیدل ډېر ښکلی او تا چې د جفا جامې راواغوستې تا چې د جفا جامې راواغوستې ما د خپل زړګي آهونه ولیدل ډېر ښکلی ډېر مزېدار او اخیری شعر یې دی چې زړه د ترکستان د کړو دانه وانه زړه د ترکستان د کړو دانه وانه بیا مې د په مخ خالونه ولیدل ډېر ښه یو بل به مورل بالکل بل به مې ته وایې زړه مې د غم سره تللی خندا څنګه وکړم واه زړه مې د غم سره تللی خندا څنګه وکړم قسم په خدای کشم خندلی خندا څنګه وکړم ډېر ښه جي ډېر ښکلی او چې دې راياده شي د مینې راته هره لمحه چې دې راياده شي د مینې راته هره لمحه زړه مې خفه شي درد وهلی خندا څنګه وکړم ډېر ښه دی او راسره مل دې کړه بې درېغه هسې نوې سودا راسره مل دې کړه بې درېغه هسې نوې سودا غم دې راغلی غلی خندا څنګه وکړم ډېر ښه ډېر ښه او پکې پراته دي ستا د مخ د محبت رازونه پکې پراته دي ستا د مخ د محبت رازونه زړه درته نشم ښودلی خندا څنګه وکړم ډېر ښه بیا وایه پکې پراته دي ستا د مخ د محبت رازونه زړه درته نشم ښودلی خندا څنګه وکړم او زه دې د حسن په خوږو اموخته کړی وم زه دې د حسن په خوږو اموخته کړی وم اوس د هجران په لمبو سوی خندا څنګه وکړم ډېر ښه دی او اخیری شعر دی چې ارشاد افسوس په ژوند مې یې څه داسې قدر کړی نه دی افسوس په ژوند مې یې څه داسې قدر کړی نه دی ما نه خفه ترکستان تلی خندا څنګه وکړم ترکستان صاحب ستا زاړه چې کوم په موسیقي کې کلمونه ویلي شوي داسې کم فنکاران ګلوکاران دي که تاسو ته یاد وي چې یو څو نامې واخلئ نو ما کلمونه خو بې شمېره هغه ویلي دي لکه نازیه اقبال ویلی دي صحیح ده اشمت سحر ویلی دی شوکت محمود ویلی دی سرفراز ویلی دی غزاله جاوید ویلی دی عروج مومند ویلی دی اشرف گلزار ویلی دی داسې نور ډېر بې شمېره زمونږ کم هغه دي سندرغاړي دي د ټولو زما کلامونه اوف د چا یادونو په ما څه نازیه اقبال ویلی دی جي ډېر ښکلی غزل دی چې کله دا وویلی شو نو څه محسوس کړل نو داسې وي چې په موسیقي کې کله د شاعر هغه ریکارډ شي غزل ما ته خو داسې محسوسېږي لکه د زوی واده مې وي او زوی په واده خامخا پښتو لکه دا خو به موږ منو چې شاعر هم یو حسن ورکوي غزل له خو چې کله موسیقار یا ګلوکار وي نو هغې ورته نور حسن نورم بیا ښه شي لکه اوس د غر نه یو کاڼی راواخلې
او هغې نه بیا کس را شروع شي هغې نه بیا ماربل جوړ کړي ټایل ترې نه جوړ کړي پالش یې وکړي نو غزل خو شاعر ولیکي خو د موسیقۍ سره هغه بیا نورم پالش شي نورم ښه شي که تاسو مونږ ته په هغه زړو غزلو کې یو غزل وویلو نو ډېر به ښه وي مینوالو یې هم واوري مونږ هم ترېنه خوند واخلو نو ما خو مشهور غزل دی چې تاسو یې راوینا وکړله ارشاد جي ارشاد اورو بالکل ووایم نازي اقبال ریکارډ کړی و د دې پښتنو ورونو ډېر زیات خوښ کړی و اورو بالکل غزل دا و چې اوف د چا یادونو په ما څه وکړ اوف د چا یادونو په ما څه وکړ دې پردو سوچونو په ما څه وکړ واه ډېر ښه دی او څومره لیونی وم په ځان پوه نه شوم څومره لیونی وم په ځان پوه نه شوم خپلو حرکتونو په ما څه وکړل واه څومره لیونی وم په ځان پوه نه شوم خپلو حرکتونو په ما څه وکړل او کور ته مې زړه نه درومي حیران یم کور ته مې زړه نه درومي حیران یم دې ښکلو مخونو په ما څه وکړل ډېر ښکلی او څوک وایي خیبر کې مینه نشته دی څوک وایي خیبر کې مینه نشته دی دغو خړو غرونو په ما څه وکړل ډېر ښکلی بیا وایه جي شعر څوک وایي خیبر کې مینه نشته دی دغو خړو غرونو په ما څه وکړل او سله راته وایې زه خبر نه یم سله راته وایې زه خبر نه یم ستا مستو نازونو په ما څه وکړل ډېر ښکلی سله راته وایې زه خبر نه یم ستا مستو نازونو په ما څه وکړل او زه ترکستان ځان ته فکرمن یم ترکستان ځان ته فکرمن یم ستا د مخ خالونو په ما څه وکړل ترکستان چې مکتب بیا وایه ډېر ښکلی زه ترکستان ځان ته فکرمن یم ستا د مخ خالونو په ما څه وکړ دې پردو سوچونو په ما څه وکړ ډېر ښکلی ډېر مزیدار ترکستان صاحب چې کوم نن سبا جدید دور شاعري ده جی او کم کلاسیک ادب دی جی نو څه تاسو څه ویل غواړئ چې دا نن سبا کم دور روان دی د نن سبا نوي کول چې کوم شاعران لګیا دي شاعري کوي د سوشل میډیا لارې یا دا کمې ادبي هلې ځلې کېږي نو آیا دا معیاري ده دا مخکې ادب زموږ د پښتو ادب مخکې بوځي که نه نو داسې ده شاعري خو بس مختلف اوس هر چا شروع کړی دو خو د اوسنو شاعرانو والا چې زه کماله ووایې زما خو یې د شاعرۍ نه زړه تور کړلو دا دماکه ده او دا پتاسه ده او دا دنداسه ده نو دا نه په کور کې څوک اورېدی شي نه په ځینې خلکو په منځ کې اورېدی شي او بس یو ګپ غوندې کې شروع دی که نه شاعري خو وړاندې چې کومه شاعري وه هغه شاعري وه هغه اوس ګوره رحمان بابا شاعري وه دومره وخت تېرېږي ته وایې چې دا بله ورځ لیکلی شوې ده په جومات کې هم ویلی شي په حجره کې هم ویلی شي په کور کې هم اورېدی شي په خطبه کې هم ویلی شي داسې نور لکه خاطر صاحب شاعري شوه خیبر افریدي شوله حمزه بابا شوله زمونږ د دې علاقې وطن خبره یې تا کوم نو دا اوس شاعري خو ټیک ته بس دا اوسني هلکان یې خوښوي هغه وخت سره ډنګ ډونګ ورسره کېږي هلکان ورسره ګډ را ګډ شي خو څه معیار یې نشته دی څه هغه یې نشته دی ځکه چې هغه د زور شاعري ده او داسې مصنوعي شاعري ده نو زما خو ځاني دا نه ده خوښه دا دنداسه او پتاسه او دماکې والا شاعري او نه دې ته زه هغه وایم که نه نور د هر چا خپل طبیعت ته اوسني هلکان دي بس د دوی به خوښه وي ورته ګډاګانې به هم کېږي ورته هغه خو لکه څه معیار یې نشته دی څه مستقبل یې نشته ترکستان صاحب د چا نه متاثره یې نو زه خو ځاني په زوړ ادب کې په کلاسیک ادب کې چا نه متاثره یې او په جدید ادب کې چا نه متاثره یې سنګرانو کې که په شاعرانو کې خبره په شاعرانو کې خو ما د ټولو نه چې ډېره خوښه ده او ډېر ته متاثره یم ما خاطر افریدي شاعري خوښه ده او ډېر زیات ته متاثره یم او ډېره یې خوښوم لکه دا خو جدید ادب کې راغلو که نه اوس په کلاسیک ادب کې چې کوم رحمان بابا یا خوشحال بابا حمید بابا کاظم خان شیدا په کلاسیک ادب کې څوک ډېر متاثره کړي دا خو ګوره دا دې له خو څه بد ځکه نشي ویلی چې رحمان بابا شاعري له به څنګه بد ویې د رحمان خوشحال بابا شاعري له د غني خان بابا شاعر دا خو منلی شوي خلکو تکړه قابل خلکو دا زموږ زاړې هستې وې زاړې غم وې نو هغه خو هغې نه خو څوک انکار نشي کولی چې ځکه چې یو شی په خطبه کې ویلی شي
د جومات په خطبه کې ویلی شي نو بس نور د دغې نه بې نوره ښه شاعري بې نور د څه کومه یې واوي. ټیک پاکستان صاحب شاعري خو ماشاءالله ډېر وخت نه کوو جی او په دم پوی کا د مینوال خپلو مینوالو ته هم دا ووایه چې کتاب څه پوزیشن دی؟ کتاب خو ما سره بیا 4-5 کتابو مواد وي تقریبا، خو چونکې دا کتاب هغه ما په دا وجه نه ده کړې چې ما کتاب وخت پرې راشي چې دا کتاب بیا هغه کوم ځکه چې ما سره خو 4-5 کتابو مواد درسره شته دی، شاعري شوی شاعري درسره شته دی، خو بس دا بلی هغه د الله پاک هغه رحم نه وي شوی چې کتاب اراده مو ته شته دی؟ اراده خو مې ضرور ځکه شته چې لیکلي مې دي خو خامخا به زه د ځوان نه پس پیم ژوند دپاره ما ژوند نه پس شاعر خو هم دا خوښ شي چې په ژوند باندې ما کتاب چاپ په ژوند کتاب چاپ شي چې د ژوند نه پس خو هم څوک یو ادبي که نه یو ثبوت دی وي یو هغه دی وي نو کتاب به انشاءالله چې خامخا بیا کوم د ملګریو په مرسته باندې کتاب څه کتابونه به جوړوم انشاءالله. ټیک ده. ترکستان صاحب په د اخر کې به څه پیغام ورکول غواړي؟ نو په اخر کې خو بس دا پیغام دی چې د خپل مور پلار ډېر عزت کول پکار دي، هیڅ تم زیارت له تک ضرورت نشته چې چا مور پلار په کور کې وي که نه نو زه چې دغې نه ښه زیارت نشته دی چې صبحایي هم سلام کوي ویګایي هم سلام کوي او بس مینه محبت ساتل پکار دي. ډېر کم وخت دی، ژوند ډېر لږ دی، دا ژوند د مینې محبت دپاره هم کم دی. هغه یو شاعر وایي چې زه په دې حیران یم چې دغو خلکو له د غمجنۍ دپاره وخت څنګه میلاویږي، نو دا ژوند چې دی دا د مینې دپاره هم کم دی، نو بس خپل په مینه محبت ژوند تېرول پکار دي، غمجني نه خپل ځان لا خوښول پکار دي نه بل لا، بس دغه زما پیغام دی چې ښه ژوند تېر شي په خوشحالۍ تېر شي او غمجني ما په ځان پرځو کول پکار دي ما بل لا غم ورکول پکار دي. ملګرو دا و د نن پروګرام ادبي سیري چې د محترم ترکستان افریدي صاحب په ژوند فن ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي سیري سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زمونږ انګازي ټي وي یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک له لارې هم لایک کړئ. خپل کوربه ثمر افریدي له ورکړئ رخصت شرطه هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.